سلامونه احترامات هیله لري چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه تېرېږي. ملګرو اکثرا وخت ما بعضې وطنداران لیدلي چې دوی خپل کورنۍ خپل ماشومان راولي او په دغه ګاغونو کې چې کوم عکسونو دپاره کوم ماشینونه لګېدلي دوی لګیایي په دغه ځای کې د رسمي اسنادو لپاره عکسونه اخلي. دغه یو خو کورنۍ ماشومان راوستل یو ګاښ ته دا یو تکلیف دی، بل دا دی چې دغه ماشینونو باندې عکسونه قیمته هم دي، دا بل تکلیف دی. بعضې وخت کې داسې هم ما لیدلي چې هر کله تاسو دغه وطنداران خپل ماشومان راولي په دغه ماشین کې داسې سیستم دی چې هغه څو ثانیې وخت لري تر څو یو کس هغې ته آماده شي او عکس یې واخلي. نو ماشومان چیرې هغومره وخت صبر کولی شي چې کیمرې ته وګوري او هغه عکس صحیح راشي. نو داسې وخت هم شوی چې یو کس 3-4 ځلې کوشش کړی او روپۍ ته تللي دي ولې عکس صحیح نه دی راغلی. نو دې دپاره آسان حل دا دی چې تاسو ته زه دلته یو اپلیکیشن ښیم، هغه تاسو خپل موبایل کې ډاونلوډ کولی شئ. د دغه اپلیکیشن نوم دی ای فوټو فرانس. دغه تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولی شئ او هر وخت چې تاسو وغواړئ په خپل کور کې د خپلې کورنۍ د خپلو ماشومانو نه عکسونه اخیستلی شئ او هر کله مو چې عکسونه واخیستل د خپل آی ډي مطابق تاسو هغې کې هغه سایز انتخابولی شئ او بیا تاسو په نیم قیمت باندې تاسو دغه عکسونه اخیستلی شئ. مثال په توګه تاسو په ګاښ کې 8-10 روپۍ ورکوئ، دلته به تاسو 4-15 یورو ورکوئ. هر کله مو چې پیسې جمع کړئ د 10 نه واله تر 15 دقیقو کې تاسو ته عکسونه په ایمیل باندې راځي. تاسو هلته خپل ایمیل ورکوئ او هغه عکسونه تاسو په هر اداره کې د دې نه تاسو استفاده کولی شئ. دغه عکسونه د فرانسې دولت ته قابل قبول دي، په هر آی ډي کې قابل قبول دي. نو تاسو کوشش وکړئ دغه ای فوټو فرانس خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ او ډیر په آرامتیا سره ډیر په راحت سره په خپل کور کې د خپلو ماشومانو نه تاسو عکسونه ویستلی شئ او هغه عکسونه تاسو ته د 10 نه واله 15 دقیقې پورې تاسو ته په خپل ایمیل کې راځي او بیا تاسو په هر اداره کې په اسانۍ سره استفاده کولی شئ. مننه.